السلام علیکم. که تاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست یې نو دا ویډیو ځان لا وګورئ، ځکه چې په دا ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو او فیملي سره نشئ کتی. دوستانو د اوږې په مد خپل ذکر غټ او کل کوي او د کوروالې نه مزې او خوندونه واخلئ. دوستانو نن مې درته د کمال نه ډکه نسخه راوړې ده او ویډیو مکمل وګورئ. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. ویډیو د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. دوستانو کومو ملګرو چې موټی والی وي یعنې د لاس نه یې کار اخیستی وي او ذکر یې کار نه کوي، او چې کوم ملګري واده کړي وي او ټایمینګ یې کم وي او په ذکر کې کلکوالی نه وي، نو دا نسخه استعمال کې او خپل ذکر په یوه هفته کې کلک کوي. نو دوستانو تاسو به یوه دانه اوږه راواخلئ، اوږه خو په هر کور کې موجود وي او ګیلاس شیدې به راواخلئ. تاسې به داسې کار وکړئ یو پیاله شیدې به په اور کېږدئ او به ښه وټکئ چې سمه حلوا ترې جوړه شي. کله چې شیدې سمې ګرمې شي او وخوټېږي نو اوږه به بیا پکې واچوئ، دواړه به په صحیح طریقې سره مکس کړئ. بیا به داسې کار وکړئ چې یوه صفا کپړه به راواخلئ او دا به ترې چڼ کړئ. کله مو چڼ کړ نو دا نسخه وڅکئ او دا عمل یوې هفتې پورې وکړئ. نو تاسو ته به د خپل ذکر پته ولګي چې څومره غټوالی او کلکوالی پکې راغلی ده. دوستان دا یوه مجربه نسخه ده او د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نو ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.